السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ بوی. ملګرو زمونږ نننی ټاپک چې د هغه د علي بابا په باره کې ده چې مونږ به څنګه د علي بابا نه سامان اورډر کوو او څنګه به د علي بابا سپلایر چې کوم دی دا به چیک کوو چې دا ویریفاید دی نه دی ویریفاید، دا نمبر 2 سیلر دی یا سپلایر دی نه دی سپلایر. د ټول معلومات به انشاءالله په دا ویډیو کې وي. ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که زمونږ د یوټیوب چینل ما سبسکرایب کړی نه نو سبسکرایب یې کړئ تر څو نور ویډیوګانې هم تاسو میس نه کړئ. نو اول ځو علي بابا ته چې علي بابا یو غاټ ای کامرس مارکیټ دی یا آنلاین مارکیټ دی د چاینا چې هغې نه خلک سامان اورډر کوي. دا اصل کې بزنس ټو بزنس مارکیټ دی، بی ټو بی مارکیټ ده چې خلک د خپلې کمپنۍ دپاره چې هغه یا دکان وي یا مارکیټ وي غټ یا آنلاین خرڅولو دپاره خلک سامان دی علي بابا نه اخلي. دا کې سامان په هولسیل میلاویږي، په کم پرایز میلاویږي، ډېر په کم پرایز. نو که غواړئ چې د علي بابا نه پوه شئ موږ به د علي بابا نه سامان څنګه اورډر کوو، نو لاړ به شئ ګوګل ته او ګوګل کې به ټایپ کړئ علي بابا. علي بابا مو چې کله ټایپ کړل دلته وګوره www.alibaba.com دا باندې به کلیک وکړئ. نو دا وګوره دا دی علي بابا چې کوم دا تاسو یې کتلی شئ، دا کې مکمل سامان کې دي او دلته که تا سره خپل اکاونټ وي نو دلته ته خپل اکاونټ ساین ان کولی شې. هڅه مشکل هم نشته، اکاونټ جوړول هم اسان دي. که اکاونټ جوړول مو نه وي زده نو تاسو لاندې کمنټ کې پوښتنه کولی شئ، انشاءالله باندې به زه ویډیو جوړه کړم بیا. نو اول ځو که چېرته ته غواړې چې د علي بابا نه سامان اورډر کړې او دا فکر سوچ کې وي چې تا ته نمبر 2 یا 2 نمبر سامان را نشي، نو هغه به څنګه چې کوئ دا ډېره مهمه ده. اول باید تاسو ته دا پته ولګي چې د سپلایر چې کوم دا چې چا نه ته سامان اخلي چې دا سپلایر ویریفاید ده، اصلي ده که نه ده صحیح. ځکه په چاینا کې داسې په علي بابا کې داسې سپلایر شته چې هغه نمبر 2 سامان خرڅوي چې دلته په عکس کې یو رقم ته شی ښیلی او چې کله ته ته اورډر راشي نو هغه شی بیا مکمل بدل وي، خراب وي. نو هغې دپاره ډېره اسانه کرایټیریا ده د چیک کولو دپاره. نو که ته غواړئ چې د سپلایر چیک کړئ چې دا صحیح ده که نه، نو لاړ به شئ تاسو مثال دلته به یو شی ولیکئ کوم پروډکټ چې ته غواړئ. مثال ته پروډکټ غواړئ واچ ساعت یا ګړی، نو غواړئ چې ته دا ګړی اورډر کړې او ته غواړې چې معلوم وي چې د سپلایر چې کوم دا باید صحیح سپلایر وي، ویریفاید سپلایر وي. ځکه سبا ته چې تا ته کوم سامان راشي هغه نمبر 2 نه وي. دلته اوس وګوره دلته په زرهاو ګړۍ تا ته راځي خو تا ته پته نه لګي چې دا سپلایر چې کوم سامان خرڅوي دا اصلي ده که نقلي ده. ځکه دلته یو رقم ته عکس کې یو رقم ته شی ښیلی او کله چې تا ته اورډر راشي نو بدل شی وي. نو علي بابا کې داسې ډېر سپلایر شته چې دا کارونه کوي. نو د دې لپاره یو اسانه طریقه ده، بس لاړ به شئ لنډ تاسو دا وګوره چپي طرف ته لاندې چپي طرف کې لږ به ښکته لاړ شو. دلته وګوره سپلایر ټایپس، نو دلته لیکلی دي چې ټریډ اشورنس، ویریفاید سپلایر او 1 hour ریسپانس ټایم. نو که ته غواړې چې ته خپل سپلایر معلوم کړې نو اول باید ته ډایرکټ دلې راشي سپلایر ټایپس ته. دلته 3 آپشن ته درکوي. که ته غواړې چې تاسو کوم سامان ته اورډر کوئ دغه سامان ته د ټریډ ایشورنس مطلب چې تا سامان ته کوم سپلایر نه اورډر کوې دا سپلایر باید تا ته ټریډ ایشورنس درکړي. ټریډ ایشورنس معنی چې کوم سامان ته اورډر کوې او کله چې دا سامان غلط وهیږي یا خراب وي نو دا سامان بیا تا ته واپس کوي ډایرکټ. کله چې سپلایر ټریډ ایشورنس ولري، دلته ډېر سپلایر شته چې هغه ټریډ ایشورنس نه لري، هغه به تاسو ته ښیم چې کوم یې لري کوم یې نه لري. هغه ډېره اسانه طریقه ده، هغه به څنګه تاسو چې کوئ. نو اول مونږ دا باندې کلیک کوو چې دا باندې کله کلیک وکړو نو دلته به مونږ ته څه راشي وګوره اوس ریفرش کېږي پیج دوباره سامان کسای نه وشه، سامان اوس بدل شو. اوس مونږ ته هغه سپلایر دلته راړوي چې کوم ټریډ ایشورنس لري. مطلب کله چې ته سامان اورډر کړې او سامان ته واپس بیا ریټرن کوې
نو هغه سامان بیا دی تا نه اخلي. نو دلته اوس موږ د ټول هغه سپلایر اړول چې کوم ټریډ ایشورنس لري. او دویم چې کوم ده هغه دا وریفاید سپلایر. دا ډېر مهم ده، دا باید تاسو هر وخت وګورئ. وریفاید سپلایر دا مطلب چې کوم سپلایر چې څه سامان خرڅوي په علی بابا کې، دغه سپلایر وریفاید ده او که نه. وریفاید دی علی بابا طرفه وریفاید ده که نه ده وریفاید. دا اوس وګوره دا سپلایر وریفاید ده. نو دا سپلایر چې دنه کله ته سامان اخلې او سامان کې څه مشکل وي نو ته علی بابا ته ډایرکټ کمپلین کولی شي، شکایت کولی شي. نو علی بابا بیا هغې کس نه تا ته خپلې پیسې یا سامان واپس درلیږي. او کله چې دا وریفاید سپلایر نه وي، دلته سپلایر وریفاید نه وي، نو کله چې ته علی بابا ته شکایت یا کمپلین وکړې نو علی بابا ته کمپلین نه اخلي، ځکه دا سپلایر چې کوم دا وریفاید نه ده علی بابا نه. نو دا باید تاسو وګورئ. نو دا باندې اوس کلیک کوو مونږ. وګوره د پیج کوم دا بیا ریفریش. وګوره سامان بدل شو. وګوره دلته اوس مونږ ته ټول هغه سپلایر یا هغه سیلر دلته مونږ ته راښکاره کړل کوم چې وریفاید دي. او دریم چې کوم دا هغه دا 1 hour response time. دا مطلب چې کله ته سپلایر ته میسیج وکې د order په باره کې چې order پلیس کوي، کله چې ته order کوي نو هغه تا ته په ګنټه کې دننه تا ته ریپلای درکوي یا جواب درکوي. نو دا هم ډېر مهم ده. نو دا باید تاسو دا دومره مهم هم نه ده، ځکه داسې سپلایر شته چې هغه یوه ورځ بعد یا 2 ورځې بعد تا ته میسیج کوي. هغه کې څه مشکل نشته. اول باید تاسو دا دوه ډېر مهم دي، ټریډ ایشورنس، وریفاید سپلایر. دا ډېر مهم دي، دا ته باید تاسو ډېره پاملرنه وکړئ. نو دا باندې که کلیک کوئ که نه، دا باندې به کلیک وکړو. دلته اوس وګوره موږ ته دوباره نوی سپلایر دلته موږ ته راښکاره کوي. او د لاندې چې کوم دی پروډکټ ټایپس دلته بیا پیډ سیمپلز، دا کې د سمپلې به تا درکوي، دا دومره مهم نه دي. او دلته اوس وګوره لاندې راشه مینیمم order. دلته ته خپل مینیمم order ورکولی شي. ته څومره order کوئ مینیمم، کم از کم، دا هم دومره ضروري نه دي. او دلته پرایز، د پرایز رینج ته مطلب ته مینیمم کم از کم څومره پرایز غواړي او زیات نه زیات څومره پرایز غواړي دلته ته ورکولی شي. مثال زه کم غواړم چې زما کوم پروډکټ زه order کوم دا باید 40 نه کم نه وي او د 100 نه جګ نه وي. نو دلته دا معنا دی پرایز رینج، دا معنا ورکوي د کوم order ته پلیس کوئ، د کوم order ته کوئ دا باید د 40 نه کم نه وي او 100 نه پرایز باید جګ نه وي. نو دا ستا خوښه ده که دا ته کوي که نه یې کوي. او لاندې چې راشو all countries and regions، دا که ته چاینا نه غواړئ چاینا نه سامان order کوئ، او که ته هانګ کونګ نه غواړئ دلته هانګ کونګ هم کېده. او دلته لاندې به ډېر نور شیان دي. کوم ضروري سامان چې کوم دا ما تاسو ته وښایل هغه دغه دوه دي. سپلایر ټایپس، ټریډ ایشورنس، وریفاید سپلایر. دا ډېر مهم دی، لږ نه ډېر. دې ته باید تاسو ډېر پاملرنه وکړئ. اوس مونږ لاندې راځو، اوس ګورو چې دغه سامان چې کوم دا ټریډ ایشورنس یا وریفاید سپلایر دا به مونږ څنګه مونږ ته پته لګي چې دغه سپلایر چې کوم دا ټریډ ایشورنس لري نه لري یا وریفاید سپلایر دا او که نه. دا به مونږ اوس دلته وګورو. مثال دلته اوس مثال مونږ یو پروډکټ سلیکټ کوو. مثال دلته اوس دغه ګړۍ ما خوښه شوه، زه غواړم چې دغه ګړۍ order کړم. نو دا باندې به ته کلیک وکړې. کله دې چې کلیک وکړو نو دلته اوس وګوره اخی طرف کې وګورئ، اخی طرف کې دلته تاسو کتلی شئ د دې کمپنۍ مکمل معلومات دلته وي د سپلایر. دلته وګوره تاسو ته چې ما ښیلی وو وریفاید سپلایر، دا وریفاید سپلایر ده د علی بابا طرفه. دا کې څه مشکل نشته، که تا ته order کې څه مشکل پیښ شي نو ته علی بابا ته کمپلین کولی شي. او دویم چې کوم تاسو ته ښیلی وو هغه څه وو،
او دویم چې کوم دا هغه و ټریډ اشورنس. ټریډ اشورنس په ته چېرته ګورې نو لاړ به شې لاندې دلته اوس تاسو وګورئ لاندې پروټیکشن کې دلته وګوره ټریډ اشورنس. دلته دا هغه چې کوم سپلایر دی کومه کمپنی چې دا هغه ټریډ اشورنس لري. نو دلته که تا ته اوډر کې څه مشکلات وي نو تا ته بیا علی بابا تا ته خپلې پیسې یا اوډر واپسې کوي. او دلته نور سامان هم کې د هم ډېر ضروري دي چې هغه دا on time dispatch delivery guarantee یا ریفند پالیسی. ریفند تاسو کتلی شئ چې که تاسو غواړئ چې ریفند دوباره تاسو مثال اوډر کړی ده او اوډر تاسو ته راغلو او اوډر صحیح نه ده او غواړئ چې تا ته پیسې واپس درکړي نو ته بیا پیسې واپس درکوي. ریفند پالیسی چې کومه ده د هغه ټیک پې شوی ده مطلب د هغه تا ته بیا واپس پیسې درکوي. داسې نورې کمپنیان دي داسې سپلایر دي په علي بابا کې چې هغه دا نه لري ریفند پالیسی نه لري ټریډ انشورنس نه لري. هغه که ته اوډر وکړو که اوډر صحیح و که نه و صحیح مثال ته اوډر صحیح نه ووتو او ته غواړې چې خپلې پیسې واپس درکړي نو کله چې ته علي بابا ته کمپلین یا شکایت وکړې نو تا ته بیا پیسې نه درکوي علي بابا ځکه چې کوم سپلایر نه تا سامان اخیسته د هغه ټریډ انشورنس نه لري ریفند پالیسی نه لري او ویریفاید سپلایر نه وي. هغه به تاسو ته زه ښیم چې انشاءالله چې هغه به موږ ته څه پته لګي چې هغه داسې نور ډېر سپلایر شته چې هغه ویریفاید سپلایر نه دي او ریفند پالیسی هم نه لري ټریډ انشورنس هم نه لري هېڅ هم نه لري. هغه داسې بس غولول کوي خالي تاسو نه پیسې وایي. نو او بل شی چې کوم د تاسو باید ګورئ دا وګوره 10 years. نو دلته باید تاسو هغه سپلایر سامان واخلئ چې کوم دی 2 کلونه جګ وي 2 years نه. دلته یې لیکلي چې ته د دا منه چې د کوم سپلایر دا یا کومه کمپني چې دا په علي بابا باندې 10 کاله کېږي چې سامان خرڅوي 10 کاله. نو دا ډېره زنډنه کمپني ده د ډېر ټایم کېږي دا صحیح کمپني ده ځکه دغې 10 کاله کېږي او سامان یې وګوره ټرانسیکشن دومره ټرانسیکشن یې کړی دي 8,90,000 ټرانسیکشن مطلب دومره کسانو سره یې دی تماس نیولی دی سامان یې خرڅ کړي دي. نو ډېره صحیح کمپني ده او ښه کمپني ده. تاسو یې دلته کتلی شئ on time delivery rate یې 9% ده په سلو کې 9% دا هم ډېر صحیح ده. او ریسپانس ټایم چې کوم تا ته ځواب درکوي دا هغه 4 غنټو کې د نه ځواب تا ته درکوي دا هم صحیح ده. او وګوره په کمپنۍ کې سپلایر سره څومره سټاف دی څومره کارکوونکي دي 346. نو ډېره غټه کمپني ده ډېره صحیح کمپني ده. نو که ته غواړې چې سامان اوډر کوې نو دا باید ته کمپني د ټول معلومات وګورې چې دا کمپني د کومه کمپنۍ نه زه سامان اوډر کوم د څنګه کمپني ده یا څنګه سپلایر ده. دا نو ډېر صحیح کمپني ده تاسو یې کتلی شئ چې هر څه یې سم دي 10 کاله هم کېږي او ویریفاید سپلایر هم ده او ټریډ انشورنس هم لري هر څه لري. نو دې نه که ته سامان اوډر کړې او که سامان کې څه مشکلات راغلو نو ډایرکټ تا ته پروډکټ ریټرن کوي او تا ته خپل پیسې درکوي. نو دا کې څه مشکلات نشته. نو او بل چې کوم دا دلته تاسو یې کتلی شئ او دلته دا معنا دا وګوره 1 نه تر 499 پیسز پر که ته سامان اوډر کوي نو ستا یو پروډکټ به په څه وي یوه دانه به په څه وي $25 او که ته د 500 دانو نه ونیسه تر 3000 دانو پورې که ته سامان اوډر کوې او یوه دانه به په څه وي په $19.99. نو دا هم ډېر معلومات دا باید د باندې به زه انشاءالله تاسو ته بله ویډیو جوړوم او دا نوی ویډیو کې به زه تاسو ته د سپلایر یا د کمپنۍ په باره کې مکمل تاسو ته ښایم ځکه دا ډېر مهم دی. اول باید تاسو په دې باندې پوه شئ. اوس ځو بل سپلایر ګورو. دلته اوس مونږ څه کسو بل سپلایر واپسې کوو. دلته اوس مونږ بل سپلایر ګورو او دلته اوس مونږ بل سپلایر بل پروډکټ ګورو. اوس مثال ته دا پروډکټ خوښ شو دا باندې اوس مونږ کلیک کوو او دلته یې ګورو په ښي طرف کې هر وخت تاسو چې د کمپنۍ یا د سپلایر معلومات ګورئ نو په ښي طرف کې به یې ګورئ. دلته اوس وګوره دا سپلایر چې کوم دی یا د کمپنۍ چې کومه ده دا ویریفاید سپلایر ده دا صحیح کمپنۍ ده
او د کمپنی څومره ټیم کېږي په علیبابا باندې چې سامان خرڅوي د 3 کاله کېږي. دې نه مخکې کمپنی ما تاسو ته چې ښیلی و هغې 10 کاله کېدل. هغه ډېره صحیح کمپنی او ډېر ټیم کې په علیبابا باندې کېږي. او دلته اوس دا کمپنی وګوره دې 3 کاله کېږي چې علیبابا باندې سامان خرڅوي. نو هر وخت باید تاسو چې د 2 کلونه جګ وي د هغې کمپنی نه سامان اورډر کوئ. چې 2 کلونه کومه کمپنی وي هغې نه سامان ما اورډر کوئ. هغه نوې کمپنی وي. نو کمپنی څومره ځنډنه وي څومره ټایم چې کېږي هغومره هغه کمپنی صحیح کمپنی وي. نو دغې کمپنی چې کوم دا یا د سپلایر 3 کاله کېږي او اون ټایم ډیلیوري ډیټ چې کوم دا 93 ده دا هم ډېر صحیح ده. او ریسپانس ټایم جواب ټایم چې کوم دا په 2 غنټو کې د نننه. او ټرانزیکشن تاسو یې کتلی شئ 90,000 ټرانزیکشن یې کړی دي. او ټریډ اشورنس دا ډېر مهم ده. ټریډ اشورنس تاسو یې کتلی شئ چې ټریډ اشورنس لري. دلته ټریډ اشورنس څه لیکلی دي پروټیکټس یور alibaba.com orders. دا وګوره تاسو د علیبابا باندې تاسو چې کوم اورډرونه کوئ هغه به تاسو محفوظ وي. او ریفنډ پالیسي هم لري. نو دلته وګوره هر څه لري. لاندې به نور د کویک ډیټیلز چې کوم دا د پروډکټ په باره کې ډیټیلز دي. موډل نمبر یې څومره ده سکرین یې څومره ده ټول د پروډکټ په باره کې معلومات دي. دا ټول تاسو کتلی شئ. او مهم چې کوم دا نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه د سپلایر یا د کمپنۍ په باره کې ده. اوس بل ګورو اوس هغه کمپنۍ ګورو یا هغه سپلایر ګورو چې کوم ویریفایډ نه دي. یا به تاسو ته زه ښیم دا چې کوم نه ده ویریفایډ ده. اوس به هغه سپلایر یا هغه کمپنۍ ګورو چې ویریفایډ نه دي د علیبابا باندې. اوس دلته ځو او چې کوم دلته مونږ وګورو د چپي طرف کې تاسو کتلی شئ سپلایر ټایپس. دا اوس مونږ بندوو. دا ما هم بند کو وګوره او د بل چې کوم نه دا هم بندوو. اوس دا بندوو. اوس دا ما هم بند کو. اوس یې ګورو دلته چې کوم سپلایر ویریفایډ نه ده او کوم ده. اوس یې دلته ګورو لاندې ځو دغه ده دا وګوره دلته باندې اوس مونږ کلیک کوو. دا ګړی باندې دا اوس مونږ ګورو. تاسو ته مخیلو چې کله تاسو دا خلاص کړئ نو ښي طرف باندې به د کمپنۍ یا د سپلایر معلومات تاسو دلته کتلی شئ. نو دلته اوس وګوره ښي طرف باندې دغه وګوره دا د کمپنۍ نامه ده. دلته اوس وګوره دلته ویریفایډ نشته. ویریفایډ سپلایر نه ده د علیبابا طرفه. دلته اوس د ویریفایډ سپلایر بیج د سره نشته. نو تاسو ته معلومه پته لګېږي دلته که چېرته ویریفایډ وي. ویریفایډ زه تاسو ته اوس ښیم. دا وګوره ښي طرف باندې دا ویریفایډ سپلایر ده یا دا ویریفایډ کمپنی ده. او دا چې کومه ده دا ویریفایډ نه ده. دا تاسو کتلی شئ د شینزین هایر ټیکنالوژي دا کمپنی کومه ده ویریفایډ نه ده. نو باید دغه نه تاسو سره ډېره پاملرنه وکئ. او دغه چې کوم دا 6 کاله کېږي او اون ټایم ډیلیوري ریټ چې کوم دا 100 ده. دا وګوره دا ټول دروغ دي. دا هیڅ معنا نه ورکوي. کله چې سپلایر ویریفایډ وي دا وګوره دا ویریفایډ نه. او دلته چې د کمپنۍ کوم معلومات دي د ټول صحیح وي. دا د علیبابا طرفه صحیح وي ویریفایډ وي. دا کې څه مشکلات نه وي. خو دلته چې کوم دغه دا مکمل دروغ دی. بیا اون ټایم ډیلیوري ریټ چې کوم د 100% خو نه ممکنه ده. نو تاسو یې کتلی شئ. اوس نور هم تاسو ته ښیم. او دلته اوس وګوره ویریفایډ دلته کې وګوره دا لیکلي وي ویریفایډ. دلته وګوره داسې نه دي لیکلي. دې سره باید تاسو ډېر پام وکئ. دلته وګوره د ویریفایډ دا ویریفایډ سپلایر ده. نو لاندې وځو نور ګورو. دا وګوره دلته هم نشته ویریفایډ. دا ټول چې کوم دي دا د علیبابا طرفه ویریفایډ نه دي. نو دې نه تاسو سامان مه اخلئ. هغه په زرهاو په لکهاو سپلایر کې دي په علیبابا باندې. تاسو یې سرچ کولی شئ. که یوه پیج کې د اول پیج کې پیدا نه شي دویم پیج ته لاړ شئ. دریم پیج ته لاړ شئ. څلورم پیج ته لاړ شئ. دلته وګوره زه ډېر پیجونه دي. دویم پیج ته لاړ شئ. دریم پیج ته لاړ شئ. خو تاسو که
سرچینګ به ډېر کوئ، سرچ به ډېر کوئ، تاسو پلټنه به ډېره کوئ هر وخت. وګوره لاندې ځو دا وګوره د مکمل ویریفاید سپلایر دی. نو خدای دې وکړي چې دا باندې پوه شوي وای تاسو د سپلایر باندې چې د سپلایر به مونږ څنګه چیک کوو. نو نننۍ ویډیو چې دا پارټ 1 ده، نو دا د سپلایر یا د کمپنۍ په باره کې ده چې کمپنۍ څنګه وه او څنګه به مونږ کمپنۍ چیک کوو چې هغه ویریفاید زو ټریډ ایشورنس لري او نه لري. بس خدای دې وکړي چې پوه شوي وای. نو دویمه ویډیو کې به زه پارټ 2 کې به زه تاسو ته ښیم چې مونږ به اوډر څنګه کوو د بلې بابانه. نو انشاءالله بل ویډیو کې به سره ګورو. په خدای مو سپارم. السلام.